کو بابا دانګلی می بیا شاګرد دانګلی می حقیقت کې داري چې شاګرد خلاص ملو شو بابا لاشم ملو نش کې دي شي چې بس لاندې غیب شي په دې سین کې د دنیا خلک غیب شو او ختم شو او پته ونه لګي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم کې راغلی یم دا ډوب بابا علاقې ته. دلته کې مخکې موږ څه ویډیوګانې وکتې دا شاته سیند تاسو وینئ نو ډېرو کسانو نه موږ په ویډیوګانو کې دا واورېده خلک وایي چې دې سیند ته یو بابا ټوپ کړو او هغه پسې بیا د هغه چې کوم شاګرد و هغه هم ټوپ کړو. نو بابا چې و نو هغه وایي چې زه به 10 کاله پس ژوندی روزم په 2024 کې ژوندی به روزم او شاګرد چې و نو هغه په 2 ورځ باندې مړ راووتو لاش خلکو ته ملو شو. د شاګرد هغه قبر اوس هم دغلته کې شته دی چې د هغه کوم دلته کې مرید او شاګرد او داسې مخکې به ورځو خو مونږ په ډېرو ویډیوګانو کې دا کتلی دي خلکو نه مو اورېدلی دي. هغوی وایي چې دا هغه ډوب بابا شاګرد دی او د هغه چې کوم شاګرد نو هغه بیا دلته کې ښخ شو دغه قبر دی. نو کتونکو د ډوب بابا چې کوم شاګرد و بیا د سیند نه هغه لاش کو خلکو او دلته کې دفن کو. دغه شاته ځای تاسو ته ښکاري دلته کې به ډوب بابا پروت او عبادت به کول خپل ما سره. دلته کې د امیر صاحب د اختشام صاحب دی ته که څه علم وي د دې په حوالې سره معلومات به کوو. امیر صاحب څنګه خیر دی جی الحمدلله د الله کرم دی. رور مې مونږ یو سوره د مخکې د احمد سید به ویډیو وکړه چې هغه د ډوب بابا باره کې یو ویډیو کړې وه چې مونږ حیران کو. مونږ رالو دې ځای ویزټ مو کو دلته مو کته جی دلته خو بس د عبادت خانه جوړه کړې ده یو وړه غوندې جانمازونه کیخي دي خلک راځي هلته نفلونه وغیره کوي. بیا د دې قبر باره کې پوره علم خو مونږ ته نشته دی خو چونکې داسې هغه ویډیو کې چې څنګه ویلو چې دلته کې یو شاګرد دی او هغه ډوب بابا چې کله سیند ته ودانګل نو د هغې نه وروسته شاګرد دی چې کوم دی که نه نو هغه ورپسې هم ودانګل خو چونکې شاګرد لاش یې میلو شو په هغه ورځ یا 2 ورځ باندې او د ډوب بابا تر اوسه پورې لا پته نه لګي. خو خلک د علاقې خلکو هم دلته کې یو کس نه مو تپوس وکړه هغه وویل چې زمونږ دلته کې به دا دغه دی یو انتظار مو دی چې ډوب بابا به روزي ډوب بابا به د اوبو نه روزي. نو یاره زما په ذهن خو دا خبره تسلیموي نه زما دا ذهن چې دا حقیقت دی او ما ته حقیقت نه ښکاري. ولې حقیقت راته نه ښکاري چې یاره دا خو نه مشکله ده په اوبو کې مونږ 2 منټه ساه نشو تېرولی او بابا پکې 10 کاله ټیم تېروي. دا راته وایي چې ستا ذهن هم نه مني زما ذهن هم نه مني خو داسې خلک شته دی چې د هغوی عقیده ده چې روزي به بل ساینس هم نه مني. څه ویل غواړئ؟ حقیقت دا دی ساینس هم نه مني لکه یو انسان چې کوم دی که نه په اوبو کې پاتې کېدل ډېر زیات مشکله ده. 15 منټه 2 منټه هم څوک نشي بندولی ساه او دی د خلکو د عقیدې دي یار خلک عقیدې غلطې دي. زمونږ کتونکو ملګرو څومره دي بیا د دې علاقې زما درانه خواږه مشران چې کوم دا عقیده لري ګوري داسې عقیدې مه لرئ او کله هم دا حقیقت نشي کېدی. دا ټول هسې اخوا دېخوا یو افوا ده او هسې ګډې وډې خبرې دي. نو ما ته خو صحیح نه ښکاري دا شی یار. مینوالو زما خپل ذهن دا وایي چې دا نیمه کیسه حقیقت دی او دا نیم چې دی دا ورسره دروغ دی. حقیقت دا دی چې پیر صاحب او د هغه مرید سیند ته ټوپ کړی دی دواړه ډوب شو. د پیر صاحب لاش هم میلاو نه شو پته یې ونه لګېده او بس هغه په سیند کې د میانو خوراک شو. بل د هغه چې کوم مرید نو د هغه حقیقت دا دی د هغه قبر دا دی زموږ وړاندې دی دا مونږ هم منو زموږ ذهن هم مني چې قبر دا دی موجود دی هغه دلته دفن شوی. نو مینوالو دغه ویډیو مو د دې لپاره وکړه چې څو ورځې مخکې دغه ټرینډ په میلیونو خلکو دغه ویډیوګانې کتلې وي چې دلته ډوب بابا دی او ډوب بابا په 2024 کې روزي. نو دا زموږ ذهن نه مني چې په 2024 کې به روزي په 2024 کې نه چې په 2050 کې خو هم نشي راوتی ځکه چې هغه ختم شوی دی. په دې سره موږ ته راکړئ اجازت ښه د او باد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.